الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. قدرمن نورونو غواړم چې موضوع تاسو سره شریکه کړم د اخلاقو په سلسله کې دا هم د منیجمنت اف ایموشنز باندې پښتو کې ورته موږ د ولولو سمبالښت ویلی شو یا په عام فهم کې ورته موږ او تاسې د احساساتو کنټرول یا احساساتو ته ترتیب ورکول ویلی شو. د انسان په ژوند کې دا موضوع ډېره اهمه ده، خصوصا د ځوانانو دپاره یا دغه خلک بالعموم څوک ډاکټر وي، انجینر وي، یا هغه خلک چې هغه په سیاست کې کار لري هغوی دپاره هم ډېر زیات اهمه ده. قدرمن ورونو، د انسان په ژوند کې څو احساسات وي، 22 قسمه احساسات وي ماهرین وایي. 22 قسمه احساساتو کې بیا غټ غټ چې کوم وي غصه ده، شهوت ده، خوف ده، غم ده، خوشحالي ده، د دې شیانو په کنټرول کې ساتل. مثال د خبرې غصه زه کوم ځای کې وکړم، کوم ځای کې ونه کړم، په کم کارونو باندې زه خفه شم خفه نه شم، کم کارونو باندې چې زه کله خفه شم ځان به څنګه خوشحالوم، یا خوشحالي څونه پکار ده، په کومو ځایونو کې پکار ده، کومو ځایونو کې نه ده پکار، شهوت چې دی په کومو ځایونو کې پکار ده نه ده پکار، خوف په کومو ځایونو کې پکار ده نه ده پکار. دا ډېر زیاته اهمه موضوع ده. ماهرین وایي چې د انسان په ژوند کې 18% د علم او د عقل رول وي او 82% چې کوم دی هغه د ایموشنز د احساسات وي. کم انسان چې په خپل احساساتو باندې کنټرول لري هغه انسان په خپل عقل او په خپل علم باندې هم کنټرول لرلی شي. کم انسان چې په خپل احساساتو باندې کنټرول نه لري په خپل غصې باندې کنټرول نشي لرلی، د غصې وخت ورته نه معلوم، چل ورته نه ورځي چې څنګه خپله غصه کنټرول کړم، همدغسې د شهوت، همدغسې د خوف، همدغسې د خوشحالي یا د خفګان، همدغسې د امید یا نور داسې احساسات دي. کم انسان چې په خپل احساساتو باندې کنټرول نه لري هغه په خپل علم او په خپل عقل باندې کنټرول نه لري او همدغسې هغه کمزور انسان ګڼلی کیږي. قدرمند ورونو، زه تاسو ته د دې خپلې موضوع دویم اړخ اوس څېړل غواړم. څنګه به معلوموو چې یو انسان کمزوره دی که تکړه دی، قوي دی، طاقتور دی؟ د هغه د احساساتو نه به معلوموئ. څنګه؟ په دریو طریقو باندې د انسان په احساساتو کې تاسو معلومات کولی شئ. اول نمبر باندې هغه قلم دی، دویم نمبر باندې ژبه ده، دریم نمبر باندې کرکټر ده. خصوصا قلم اول نمبر باندې چې کوم دی، چې کوم یو لیکوال په کتاب کې سپک الفاظ استعمالوي، د خپلې غصې کنټرول نشي کولی، یا کوم لیکوال چې د خپل شهوت کنټرول نشي کولی، یا کوم لیکوال چې هغه یو بزدلانه لیکنې کوي، یا کوم لیکوال چې هغه په خپل غصه کې ډېر زیات غمګین یو ټول کار، هر آرټیکل، هر کتاب د غم سره وي، نو د دغسې لیکوالانو نه تاسو معلومولی شئ چې دا لیکوال کمزوره لیکوال دی. قدرمند ورونو، یو سړی به ډېر ښه علم به لري، ډېر ښه عقل به لري، هغه به په خپل قلم باندې کنټرول نشي کولی. په قلم کې به سپکې لیکي، په قلم باندې په کتاب کې به سپکې لیکي، په آرټیکلز کې به سپکې لیکي، غاټه لیکنه به وکړي، ټول به د کنزلو نه به یې ډکه کړي. د انګریزان نه دي، انګریزان ګوره کافران دي، بېدینه دي. هغوی یو بل ته په ژبو په خبرو کې کنځلې کوي. خو که تاسو چېرته د امریکې د غټ مصنفین، ښه مصنفین وګورئ، د دوی نه به په ټول کتاب کې یوه کنځله هم تاسو ونه ګورئ. ټول کتاب کې یو کنځل هم دوی نه لیکي، یا یوه سپکه خبره هم دوی نه لیکي. چې په چا باندې تنقید کوي ډېر په داسې عجیب انداز کې کوي، په طریقه کې کوي، په چا باندې نیوکه کوي، چاته د یو سوال جواب ورکوي، په ډېرې طریقې سره ورکوي. ځکه چې کوم یو انسان په خپل قلم کنټرول نشي لرلی، پوه شئ چې هغه انسان په خپل علم نشي لرلی، هغه انسان په خپل عقل باندې کنټرول نشي لرلی، هغه کمزوره انسان دی. همدغسې ژبه چې کوم ده، که موږ تاسو چېرته وګورو، ګوره غټ بادشاهان دي که نه، هغوی باندې چې دی په صحافیان په سوالاتو کې بعضې ورته کنځلي وکړي، په مجلس کې په خلک راپاڅېږي، دوی په ښه په طریقې سره هغوی ته جواب ورکړي، په ښې طریقې سره چې دی هغوی کنټرول کړی شي. هغوی د دې باقاعده ټریننګونه حاصلوي. دا ګوره د راز خبره ده. د غټو ملکونو بادشاهان چې کوم دی، دوی په غټو پیسو باندې عالمي سطح باندې غټ ټرینران، غټ استادان د دې دپاره راغواړي چې ته ماته کښېنه، ماته درس راکړه. ګوره بادشاهي برحاله په چوکۍ ناست دي، هغوی ته وایي چې موږ ته درس راکړه چې موږ خپل احساسات څنګه کنټرول کړی شو، موږ خپله غصه، موږ خپل شهوت، موږ خپل خوف، موږ خپل غم څنګه کنټرول کړی شو. لکه مثال د خبرې په غټو استادانو کې څوک راځي، روبین شرما دی راغواړي، ټوني رابنز دی، مثال د خبرې، یا ویویک بندرا دی، یا مکلم ګلیډول دی، یا ایډورډ ډیبونو دی. دا هغه غټې سیرې دي په دې وخت کې انټرنیشنل عالمي سطح باندې چې د اکثره ممالکو بادشاهان چې کوم دی هغوی راغواړي ځان ته او هغوی نه درس حاصلوي. نو قدرمنو ورونو، خبره مې د خپلو احساساتو کنټرولولو پورې کوله. چې کوم انسان په خپلو احساساتو باندې کنټرول لري
نو هغه انسانان چې د په خپل عقل په خپل علم باندې کنټرول لري. کوم انسان چې په خپل احساساتو کنټرول لري، په غوسه باندې، په شهوت باندې، په خوف باندې، په غم باندې، دغسې په خوشحالي باندې، هغه انسانان چې په نور انسانانو باندې هم کنټرول لرلی شي. یو بله خبره زه تاسو ته وکړم، اسلامي اړخ د دې موضوع دا یو ډېره اهمه موضوع ده په اسلام کې. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټول انسانیت کې هغه انسان تر شوی چې په خپل ځان زیات کنټرول لرلی شو، په خپلو اخلاقو، په خپلو احساساتو. د ټول انسانیت عاقل انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلیل وایو، په دلیل سره خبره کوو. دلیل یې څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته ځي، خلک په هغه باندې وینې رابهیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړی کیږي، خلکو ته دعوت ورکوي، نور خلکو ته څه ضرر نه رسوي. خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر رسوي، سخت تکلیفونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي، د یو سیوري لاندې ونې ته کیني او ونې ته ډډه وهي. جبرائیل امین راځي ورته چې ستا بدله موږ د خلکو نه اخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیف رسولی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به که موږ تاسو ته څوک کنځل وکړي، راسره موږ د هغه نه بدله اخلو. که موږ تاسو باندې څوک وار وکړي، موږ د هغه نه بدله اخلو. لیکنه راپسې وکړي، ټک موږ ورپسې 2 لیکنې وکړو. هغه یو کنځل وکړي، موږ ورپسې 3 کنځلې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وینې رابهیولې دي. هماغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته چې نه، په خپله غصه کنټرول ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغسې یو بل مثال که موږ تاسو چېرته وګورو، په خپلې غصې باندې ګورو رسول صلی الله علیه وسلم کنټرول. رسول صلی الله علیه وسلم ځي مکې ته، صحابه کرام هم ورسره ځي. د صلح حدیبیې په موقع باندې 400 کیلومتره لمر کې په سخته باندې مزل کې هلته رسیږي. هغوی ورته چې تاسو عمره نشئ کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم که د الله تعالی نه مرسته غوښتلی، د مشرکینو سره جنګ هم کولی شو، جنګ ورسره نه کوي. الا صرف هغه یو اشکال کې پېښ شوی چې د عثمان رضی الله عنه د شهادت په باره کې هغه بیانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راواپس شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې د مکې خلکو سره معاهده کوي، بیرته راځي مدینې ته. مدینه کې یهودو نه د مدینه پاکوي، بیرته ځي مکه خلک مکې نه مشرکین شړي او مکه چې د مشرکینو نه پاکوي. دې کار ته تاسو وګورئ چې دا یو څونه غټه سیاسي نقطه ده، څونه د عقل نه ډکه نقطه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه کار کړه. څونه د پوهې نه ډک کار دی چې انګریزان مسلمانان ټول دې ته چې دی سرونه ټیټ کړي چې دا څه ناشنا کار دی. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته مکې ته تللی وی، هغې خلکو سره جنګ کړی وی، نو دلته تیار یهود په مدینه کې و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قار و. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورونو چې د کوم د اوسېدلو ځای و په هغې باندې به حمله کړې وی، هغه ځایونه به ورته ختم کړي وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو ته ډېر نقصان رسولی شو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته لاړی، نو هغه مکې والا په معاهده باندې وتړل چې جنګ به نه کوو. هلته یې هغوی سره معاهده وکړله، مکې والو سره هغه خلک په معاهده باندې وتړل. هغه ځای نه راغی بیرته مدینې ته. په مدینه کې چې دی د یهودو سره جنګ وکړو، یهود یې وشړل. هغه خلکو خو جنګ نشي کولی ځکه چې هغه معاهده وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیرته لاړی، هلته چې دی مکې والا هم هلته چې مکې هم د مشرکینو نه پاکه کړه. او نه یې داسې کولی شو چې راسنې د یهودو سره جنګ کړی وی او یهود یې پاک کړی وی، ځکه چې بیا به مکې والا راغلی وی. نو ځکه رسول الله وسلم اول لاړه، هلته مکې والا یې وتړل. نو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې ګوره ډېر صحابه کرام غوسه شوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې غوسې باندې کنټرول و. څونه یو هوښیار او د عقله ډکه فیصله. او همدغسې چې کله بیا د غوسې ځای وي، رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته امر کوي ارمي فداک ابي و امي. په جنګ کې بیا داسې نه کوي چې خپله غوسه بنده کړي، نه، جنګ د غوسې ځای ده، نو هلته د خپلې غوسې اظهار بیا کوي. په کار هم داسې ده. نو قدرمنو ورونو، موږ او تاسو ته خو چې د قرآني تعلیمات راکړلی شوي د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي که نه. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرو ته ډېر مخکې اشاره کړه، لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. ګوره په دې کې داسې نه دي ویلي، په تاسو کې پهلوان هغه دی چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي. داسې نه دي ویلي چې په تاسو کې پهلوان هغه دی هغه غصه نه لري. داسې ګوره نه دي راغلي. وایي په تاسو کې پهلوان هغه دی چې خپله غصه کنټرول کړي. خپله غصه څه شی ده؟ احساس دی. نو قوي انسان هغه دی چې هغه خپل احساس کنټرول کړی شي. نو انشاءالله را روانو موضوعاتو کې به زه تاسو سره شریک کړم چې څنګه به خپله غصه کنټرولو، څنګه به خپل خوف کنټرول کړو. بعضې خلک د خلکو مخې ته 2 خبرې نشي کولی، په کور کې تکړه، نور خلکو مخې ته بیا خوف پرې راځي. همدغسې شهوت دی، شهوت د لاسه چې دی خپل کور یې پرېښی نور ځایونو کې، یا اکثر معاصر وخت کې ځوانان چې دي هغه شهوت د لاسه ذهني مریضان شوي دي. یا مثال له خبرې همدغسې خپل غم څنګه کنټرول، په چا باندې لږ غوندې غمونه راشي، هغه چې دی شوګر هم شي، زړه مریض هم شي، او نور هم ډېر داسې مشکلات کې واقع شي، بیخي هر څه نه وغورځېږي. همدغسې یا خوشحالي چې کوم ده، ډېر انسانان په خوشحالي کې فیصلې وکړي، بیا په خپلو فیصلو باندې خفه وي. نو را روانو موضوعاتو کې به انشاءالله العزیز چې زه تاسو سره شریک کوم
چې انسان څنګه په خپلو احساساتو باندې کنټرول وکړی شي، په خپلې غصې باندې، په خپل شهوت باندې، په خپل نور امورو باندې. ځکه قدرمند ورونو د انسان کمزوري او د انسان طاقت دا د انسان د احساساتو نه معلومیږي چې کوم انسان په خپل ځان باندې کنټرول ولري، کوم انسان په خپلو احساساتو باندې کنټرول لري، هغه به کامیاب انسان وي. زه تاسو ته یو مثال په تور باندې خبرو کوم. په دې ایرپورټونو کې که چېرته تاسو وګورئ، په دې غټو انټرنیشنل ایرپورټونو کې، طیاره میدانونو کې، په دې کې داسې مخصوص کسان ولاړ ډېر د لرې چې دا مسافر کله را رواني او د ایرپورټ طرف ته ځي او طیارې طرف ته ځي او یا چیکنګ طرف ته ځي یا د چیکنګ نه راوتي، داسې ماهرین کسان ولاړي چې هغوی چا سره چې داسې غیر قانوني شی، مثال د خبرې چا سره هیروین یا نور داسې دغه چې هغه غیر قانوني، هغه ډېر د لرې نه پیژني، ډېر د لرې نه ورته داسې اشاره وکړي، بیلې کړي، یا خپلو نورو پولیسو ته اشاره وکړي، هغه کس د نورو مسافرو نه رابیل کړي، چې رابیل کړي هغه چې واقعي موږ ګوري تالاشي کې سامان یې چک کړي، نو پای کې چې د غیر قانوني اشیا هغه سره راوځي. او وجه څه شی چې کله مجرم په دې ایرپورټ کې ځي یا ګرځي یا رواني د خپل منزل طرف ته یا د طیارې طرف ته، نو د خپل د خوف احساس نشي کنټرولولی. د خو پته چې ګوره د خو په دې باندې خبرې چې ما سره چې څه شی دی زه جرم کوم، جرم طرف ته روان یم، خو دی بیا هم د خپل د خوف د احساس کنټرول نشي کولی. چې نشي کولی نو هلته ورته داسې ماهرین ولاړي چې هغوی په دې کې 2 کاله 3 کاله ټریننګ حاصل کړی چې د خوف احساس به څنګه معلومې چې یو انسان کې د خوف د مادی. نو چې کله د ماهر ورته ولاړي نو هغه مجرم نه داسې عادات غیر اختیاري صادریږي چې هغه مجرم په ځان نه پیږي، خو بیا هم هغه نه د خوف هغه احساساتو د وجې نه چې دی څه حرکات نه صادریږي، نو هغه ماهرین د هغه حرکاتو د وجې نه وپېژني او رابیلې کړي. همدغسې نور ډېر مثالونه زه تاسو ته ښودلی شم زموږ ستاسو په معاشرو کې چې ډېرو مهارتونو سره تعلق لري. قدرمن ورونو، دا یو ډېره اهمه موضوع ده. انشاءالله العزیز چې د دې موضوع په باره کې به زه ان قریب تاسو نور هم ډېر شیان شریک کوم. اوس درنه اجازت اخلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.